بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات مو ومنئ. خدای تعالی جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. الله رب العزت جل جلاله مو روغ جوړ او خوشحاله لره. محمدي چینل ته ښه راغلاست. د بریالي ژوند څو رازونه د نورو برخو لپاره محمدي چینل در سره سبسکرایب کړئ چې نورو ویډیوګانې هم په اسانۍ سره تاسو ته در ورسیږي. د بریالي ژوند څو رازونه پنځمه برخه. د بریالي ژوند پنځم راز همت او زړورتیا ده. همت یعنې میړانه، زړورتیا، بهادري، اراده یعنې غوښتل، ډېر کوښښ کول، عزم، غټ نظر درلودل. د ژوند هره کړنه په همت سره کیږي. همت یعنې زړورتیا مو د ژوند لوړو جګو پوړیو ته رسوي. کله نه کله په ژوند کې ستر چانسونه او فرصتونه مخته راځي، نو په هغه وخت کې له همت پکار ده. که څه هم ستونزې ولري، خو په دې خبر اوسېږه چې چانسونه هر وخت نه وي. خپل نظر یعنې لیدلوری دې پراخ کړه، زړورتیا وکړه او دا چانس هم وازمویه او باوري اوسېږه، ځکه ته دا کار کوي او کولی شي او ته د دې کار د کولو وړتیا لرې. همت د ویرې ضد ده. ویره یعنې څه؟ ولې ډارېږي؟ دا ډار له کومه سوی؟ لکه څرنګه چې زړورتیا او همت انسان لوړو پوړیو ته رسوي، همدارنګه ویره یې ښکته راغورځوي او نشي کولای چې خپل بریالی ژوند ترلاسه کړي او نشي کولای چې خپل هدف ته ورسیږي. نو ځکه الله جل جلاله عقل، فکر او سوچ درکړی او خو او بد درکولی او معلومولی شي، نو بیا ډار د څه لپاره؟ دا ښکاره ده چې درک او احساس یو څه درکوي او ویره ده چې تل دې له یو څه ته د رسېدلو او د یو څه له لاسه راوړلو څخه د تل لپاره منع کوي. نو د یو څه عزم کول او پر ځان باوري کېدل او د لاسه راوړلو اراده یې کول، خامخا به هغه څیز ته رسیږي او ترلاسه کوي به یې او خپل بریالی ژوند به ولري. دا که د یو څه د لاسه راوړلو لپاره زړورتیا او همت وکړې او لاسته یې راوړې، بریا دې ترلاسه کړې، کامیاب شوې، بریالی ژوند دې ولرو. خو که بریالی نه شوې، هېڅ تاوان دې هم نه ده کړی، ځکه اوس هم هماغه فکر، لا هغه لاسونه، پښې او وجود لري. مخکې هم همداسې وي. نو لوړ همت کول د بریالیتوب ضامن ده. لکه څرنګه چې عبدالرحمن بابا رحمه الله وایي چې کامله اراده لري په زړه کې، د مرشد له اشار ته بې ارشاد وي. مطلب د کوم څه لپاره چې پوره اراده لري، نو پرته د لارښوونې خپله د اراده لارښوونه ده او خپل مطلب ته به رسیږي. نو همت کول پکار ده. کېناستلو هېڅ نه کېږي، ځکه که ناستو هم یې عمر تېرېږي او که بوخت هم عمر تېرېږي، خو د مرګ نیټه ده نه ده معلومه. نو داسې ژوند کول پکار ده چې مرګ دې خلک ضایع وبولي او درپسې وژاړي او درپسې خفه شي. په پښتو کې یو متل ده، وایي میړونه مري نومونه یې پاته کېږي. دا د باهمتو خلکو ستاینه کوي. نو میړانه کول پکار ده. په بې همتۍ سره هېڅ هم لاسته نه راځي او هېڅ انسان نشي کولی چې همت ونه لري او دی خپل بریا ته ورسیږي. همت به لري، کوشش به کوي، بیا به خپل بریا ته ځان رسوي او کامیابیږي به. د خدای په امان. د نورو ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسیږئ.